السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم تاسو سرور حسن شاهد. یو ځل بیا ټیکنیکل حسن یوټیوب چینل نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګرو په نن ویډیو کې تاسو لپاره مې یو داسې د کمال اپلیکیشن راوړی دی. که دا اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ او دلته سمپل تاسو په سکین باندې کلیک کړئ نو تاسو په موبایل کې چې څومره وایرس وي هغه هم تاسو د موبایل نه ډیلیټ شي. او که تاسو په موبایل کې یو داسې اپلیکیشن وي کوم چې تاسو ډاټا غلا کوي، یعنی تاسو د ګیلري تصویران یا تاسو د فیسبوک پاسورډ، تاسو جیمیل دغه شان بل چاته پرووایډ کوي، نو دا اپلیکیشن به بالکل تاسو ته هغه اپلیکیشن کوم چې تاسو ډاټا غلا کوي هغه به تاسو ته شو کی چې دا تاسو د خپل موبایل نه ان انسټال کړئ. ډیر زیات د کمال اپلیکیشن دی، دا د هر ملګری په موبایل کې ډیر زیات لازمي ضروري اپلیکیشن دی. دا به تاسو څنګه استعمالوي، دا اپلیکیشن به تاسو ته چې نه ملاوي شي دغه ټوله طریقه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته خایم. ور دې نه مخکې که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل حسن نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ فیسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ چې زموږ راتلونکي هر ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې ملاويږي. نو پس ته تاسو په خپل موبایل کې د اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې ملاوي شي او کومل ګر چې زموږ ویډیو په فیسبوک کې ګوري د ویډیو د پاسه به هم تاسو ته لینک ملاوي شي او د دې ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک ملاوي شي. په هغه لینک باندې به کلیک واخلئ، تاسو به یو ویب سایټ ته لاړ شئ، په ویب سایټ کې به لږ لاندې لاړ شئ، په سور ډاونلوډ نشان باندې به کلیک کړئ نو دا اپلیکیشن به تاسو په موبایل کې ډاونلوډ شي. کله چې تاسو په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کو تاسو انسټال کو بیا به څه وکړئ، سمپل دا اپلیکیشن به دغه رقم اوپن کړئ. کله چې هم دا اپلیکیشن تاسو اوپن کو تاسو ته ښکاري دلته ډیر سیزونه دغه شان تاسو ته لیکلي دي، تاسو به څه وکړئ سمپل بلته په سکین باندې کلیک واخلئ. ډیر زیات په اسانه طریقه باندې تاسو دا اپلیکیشن استعمالولی شي. کله چې هم تاسو په سکین باندې کلیک کړئ نو تاسو ته ښکاري دا اپلیکیشن به دلته سکینینګ شروع کړي. که تاسو په موبایل کې یو داسې اپلیکیشن وي کوم چې تاسو ډاټا غلا کوي، کوم چې تاسو تصویران یا دغه شان د فیسبوک پاسورډ د هر څیز کوم دا بل چاته پرووایډ کوي نو دا اپلیکیشن به تاسو ته هغه اپلیکیشن دلته شو کړي نو تاسو بیا هغه ډیر زیات په اسانه طریقه باندې معلومولی شي او تاسو یې ان انسټال کولی شي. دې ته به تاسو انتظار وکړئ، تاسو ته ښکاري سټیپ بای سټیپ دا به روان وي دغه شان 1 2 3 دا سټیپ بای سټیپ په روان وي. کله چې هم دا ورسي 100 ته نو دلته بل لاندې تاسو یو ریزلټ درکړي چې دومره ریس چې کوم دی تاسو په موبایل کې دی یا دا اپلیکیشن چې کوم دی تاسو په موبایل کې ښه نه دی یا تاسو په موبایل کې دا اپلیکیشن چې کوم دی تاسو ډاټا غلا کوي نو تاسو به دغه اپلیکیشن نوم چې کوم دی به معلوم کړئ، دلته به تاسو ته شو کړي او تاسو بیا د خپل موبایل نه ان انسټال کولی شي. نو دې ته به تاسو لږ غونډې انتظار وکړئ. کله چې هم دا 100 ته ورسي بیا به تاسو وکړئ واپس په دا تاسو دلته چیک کړئ. تاسو ته ښکاري دلته په دې باندې سرچنګ روان دی، یو شی چې کوم دی په موبایل کې چیک کېږي دلته کروم، کین ماسټر یا دغه شان سټیپ بای سټیپ څومره چې اپلیکیشن دي تاسو ته ښکاري کټ داسې څومره اپلیکیشن زما په موبایل کې دي نو هر یو اپلیکیشن چې کوم دی سټیپ بای سټیپ چیک کوي، یعنی هر یو څیز چې کوم دی دا دې لپاره چیک کوي چې په دې کې څه خو به غلط داسې نه وي. تاسو ته دا لیکلي دي که تاسو دا اپشن چې کوم دی انیبل کوي، که تاسو یو داسې ویب سایټ ته ځئ چې هغه تاسو ډاټا غلا کوي نو بیا به تاسو هغه ویب سایټ نشي اوپن کولی، د اپلیکیشن به هغه ویب سایټ ته تاسو نه پرېږدي. نو زه به سمپل ته په انیبل باندې کلیک کوم، تاسو ته ښکاري ایګري ورسره دا به سمپل ګو ټو سیټینګ دې ځای کې به تاسو دې پرمیشن چې کوم دی هغه به تاسو د اپلیکیشن له ورکړئ. دلته به تاسو وګورئ په کوم ځای کې چې هم دا اپلیکیشن وي نو تاسو به دې ته پرمیشن ورکړئ. تاسو ته ښکاري دا به سمپل تاسو آن کړئ. اوس چې کله هم تاسو یو داسې ویب سایټ ته ځئ چې هغه ویب سایټ تاسو ډاټا غلا کوي نو دا اپلیکیشن به بالکل تاسو نه پرېږدي. تاسو ته ښکاري 295 آیټم سکین، یعنی دلته 295 آیټم چې کوم دی هغه سکین شول خو پای کې داسې یو څیز چې کوم دی هغه دی اپلیکیشن پاوند نه کو چې هغه زما په موبایل کې وي چې زما ډاټا غلا کوي. نو داسې ته ښکاري دلته ماته کلیر لیکل راکړي چې یو آر پروټیکټډ، یعنی تاسو دلته محفوظ یې. نو حکومت ګرو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې خپل موبایل وګورئ چې په دې کې اوس داسې اپلیکیشن نشته چې زما ډاټا غلا کوي ډېر زیات په اسانه طریقه باندې. نو ضرور دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ، ډېر زیات لازمي او ضروري اپلیکیشن دی هر ملګري لپاره. که تاسو دا ویډیو خوښ شوي دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. موږ به خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله پامان.